نو په دغه جزیره کې به ماشومان جنکې نابالغ جنکې چې د اتو نهو لس کالو یا د 12 کالو جنکې چې کوم دي هغه به سپلای کولی او داغو سره بیا بدکاریان کولی او صرف بدکاریان نه کولی بلکې داغو وډیان به جوړولي بیا داغې نه بعد به قتل کړي او داغې نه بعد به بیا سلو کو د هغه وخه به بیا خور د اپسین فایل حقیقت څه دی په دې باندې بن خبره کو په دې وخت کې په امریکا کې یو کیس کولاو شوی دی چې دا کیس د 100 کالو نه روان لیکن اوس دا اوپن شوی دی کیس او په دې کې چې کوم انکشافات مخکې راغلي یقیني طور پر چې انسان حیران شي هغه یورو چې هغه دنیا ته د انسانیت درس ورکي لیکن په خپل دا خلک په کوم گمراهیانو کې په کم درندګو کې مبتلا دي یقیني طور پر انسان هغه سوچوم نشي کولای چې دا خلک د انسانیت ته چې کوم دي بالکل ارتاو شوی خلک ته بلکې دوی ته انسانان ویل هم د انسانیت توهین دي په دغه کیس کې چې صفحات تقریبا 30 लाख صفحات دي او په دې کې تقریبا 2000 سره پاسه ویډیو تصویران دي د هغه جنکو نابالغه ماشومان جنکو چې داغو عمرونه د اتو نه لس کالو او عمر کې چې ماشومان جنکی دي د هغه سره نه صرف درندگی کړلا یعنی د هغه سره جنسي حواله سره بدکاری کړلا د هغه نه بعد دغه ماشومان جنکی د کټ کټ کړلی او بیا خړللی د دې حدا پوری دا چې کوم کیس دی دا اصل کې جیفری اپسن نامي یو کس چې د اصل کې استادو یو ټیچرو لیکن مالی حواله سره د ډېر زیاته تجربه و نو د چې څومره غټ خلک دي سرمایدار خلک دي د هغه سره ولګي او د مالی حواله سره چې کوم ایکسپیرینس او د چې کوم تجربه ډېر زیاته و نو هر یو کس پتا غوښته چې د سماج کې مالی معاملات ته هغه کتواله جوړ شي او په دې کې بیا چې کوم غټ سرمایدار خلک دي غټ بزنسمن دا هغه سره د تعلقات جوړ شو د دې حدا پوری چې د امریکای څومره صدورونه تیر شوی دي څومره صدور تیر شوی دي بل کلینټن یا دغه شانتي صدر بوش دغه شانتي اوس چې موجوده صدر ډونالد ټرمپ د سره هم د تعلقات او دغه شانتي صرف د امریکای نه بلکې د دنیا پر چې څومره غټ خلک دي د ممالکو وزیر اعظم یا صدرونه یا دغه شانتي څومره غټ ټاپ لیول چې بزنسمن دي دغه سره د تعلقات په دې وجه باندې جوړ شو چې د براله کې دغه مالی معاملات په کاټ او په دې وجه باندې بیا د ډېر زیاته پیسې را او چې پیسې سره رااله نو د کریبین په مقام باندې یو غټه جزیره واغست یو داسې جزیره واغستا چې چارو طرف ته ظاهره خبره دریاو مېسي دغه جزیره وا په دغه جزیره کې د عیاشي هر شی د مهیا یو غټ محل به کې تعمیر او بیا په دغه جزیره کې ظاهره خبره د دې بتر راتو دا غي لپاره د ځان یو ذاتی جهاز واغست جټ تیارې واغستا چې په هغه کې به د سفر کو او دغه شانتي چې کوم خلکو به د سره تعلقاتو هغه تعلقات مخکې اوس چې کوم دي هغه مخکې راغلي چې کوم کسانو به د سره تعلقو دا چې کوم د امریکای صدرونه تیر شوی دي بل کلینټن صدر بوش دا غي نه علاوه ډونالد ټرمپ د دې نه علاوه چې کوم د انډیا وزیر اعظم د نریندر مودي دا غونم پکې راغلي او بعض د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي دا غونمونه پکې راغلي عمران خان صاحب دی دا غي نه علاوه شاه محمود قریشي صاحب دی نو بهرحال اوس دا خبره کنفرم نه چې بدغه کاله دنده کې یعنی دا چې کوم د جنګو سره به بدفعلی کوله دا کسان به هم شامل یا نو لیکن ها بهرحال تعلقات په سنه ست طریقې سره دغه کسرو دا جیفری اپسن نامه چې کوم کسته د چې کوم د جزیره اغستو نو په دغه جزیره کې به ماشومان جنکې نابالغ جنکې چې د اتو نه لس کالو یا د 12 کالو جنکې چې کوم دي هغه به سپلای کولی او داغو سره بیا بدکاریان کولی او صرف بدکاریان نه کولی بلکې داغو وډیان به جوړولي بیا داغې نه بعد به قتل کړي او داغې نه بعد به بیا سلو کو د هغه وخه به بیا خور دا وخه به خړه نو دا یو کیس ته چې په دې حواله سره ظاهره خبره ده اوس په دې پوره دنیا کې عالمي میډیا باندې یو شور غوغا ده چې دا کیس کولاو شوی دی نو دا هغه یورپ ته دا د یورپ هغه چهره ده چې دا تر اوسه پورې د دنیا مخې ته نه راغلی لیکن د دنیا مخې ته د یورپ چې اصل چهره دغه مخ کړه چې هغه خلک چې پوره دنیا ته د انسانيت درس ورکي لیکن په خپل چې کوم د دوه کرتوت دي هغه دومره حتی د انسانيت ته ګره هوی حرکت دي چې دغه حرکات ته یا دغه خلکو ته انسان ویل د انسانیت توهین دی او بیا زمونږ په معاشره کې بعض خلک داسې چې د یورپ مثالونه ورکی چې د یورپ چې کوم کلچر راغ زمونږ ملک تراشي په یورپ کې دا کلچر چې هلته کې خاندانی کلچر نشته خاندانی نظام نشته په دغه واجبانی دغه معاشره تباہ ده دغه ماشومان جنکو سره چې د دومره بدکاریان وشوي دا د سو وجنه ځکه چې هلته کې خاندانی نظام نشته څنګه چې دلته کې زمونږ په ځای پاکستان کې یا نور اسلامی ملکونو کې خاندانی نظام دی یعنی ماشوم پیدا شي جنې پیدا شي الګ پیدا شي داغو تربیت بیا مخه تا پروسس
چغټ شنو بیا مخه ته واده دغه وادو کې او دغه نه بعد د سلسله رواني دي ته خاندانی نظام وي د مور پلار په سرپرستی کې دغه تربيت کیږي دغه هغه باندې نظر ساتل کیږي او په بارمل کې په یورپ کې ګرل فرند وای فرند چې کوم کلچر دی یعنی الګ جنې انته کې واده مادني بلکې په ناجایز تعلقات سره چې کوم دی ملاپ کیږي او دغه بذری باندې چې کوم بچي پیدا کیږي د حرام او هغه بیا زاره خبره ده دغه بیا سوک سرپرست نیوي بیا دغه شان در بدر پرې او بیا سګيږي بیا دغه شان د دندو کې استعمالي کې څنګه چې په دې کې د هزارو په تعداد کې دغه شان د ماشومان جنګي نابالغه چې هغه دغه د سپلای کړي او په دغه جزیره کې به دغه سزا درندګي کیده